ګرانو کتونکو ستړي مشئ. د خوست لپاره د طالبانو والي مولوي محمد نبي عمر خبرداری ورکړی چې نور د درې رنګه بیرغ وخت پای ته رسیدلی. 3 ورځې وروسته که د چا پر ګاډي یا کور درې رنګه بیرغ ځوړند پاتې شو نو بیا یې ګیله له ځانه. خو بل لور ته د څه موده وړاندې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې طالبانو د ملي بیرغ اړوند تر اوسه پورې کومه پریکړه نه ده کړې او ډیر ژر به یو کومې موافقې ته ورسیږي. دا لا څرګنده نه ده چې د مولوي محمد عمر دغه څرګندونې د هغه ذاتي دریځ دی او که د طالبانو رسمي دریځ. بل لور ته ګڼ شمېر افغانانو پر خواله رسنیو د مولوي محمد نبي عمر څرګندونو ته په کلک غبرګون کې ویلي دي چې ملي بیرغ د افغانانو ملي هویت او پیژندګلوي ده. دوی ته د دې پر ځای کوم بل د ګوند او یا تحریک بیرغ د منلو وړ نه دی. له ملتیا څخه مو مننه.